چې زه د کار په دوران کې هم یم. پختن مکوا نکاح تړی امام سے سلزل می ویلی ما من لے د یار با وختي راتلم د دورای کې خان خیل را سره ملاو شو یو دغه تا ته ډالۍ کړ دی نو دا یو ډېر ښکلی یو ستا په بابت کې هغه یو کلام لیکلی دی. قربان سر چې ستاسو ډېره مننه کوم خیل صاحب خو زه د زړه نه شکر یاد کوم چې هغوی موږ سره مینه ساتي او دومره محبت ساتي دغه موږ ته د خپلو ملګرو ته ډالۍ کړي. یاره وږی یم خو زړه مې غواړي چې دا کلام زه بالکل به وایې جي خدای مې نه خوړلی. بیا مې بېګا داسې خوب لیدلی د یار باش بیا مې بېګا داسې خوب لیدلی د یار باش یار مې په نصیب کې رسېدلی د یار باش یار مې په نصیب کې رسېدلی د یار باش دا پختن مکوا نکاح تړی امام سے دا پختن مکوا نکاح تړی امام سے سلزل می ویلی ما من لے د یار باش سلزل می ویلی ما من لے د یار باش یار میں په نصیب کې رسېدلی د یار باش سری کړه سینه زما یاره په چاړه سری کړه سینه زما یاره په چاړه پوخ مې د زړګي په سر لیکلی د یار باش پوخ مې د زړګي په سر لیکلی د یار باش یار میں په نصیب کې رسېدلی د یار باش یار میں په نصیب کې رسېدلی د یار باش خیال میں د زړه سر دی خان خیل ترېنه خبر دی خیال میں د زړه سر دی خان خیل ترېنه خبر دی ما د رقیبانو نه ګټلی د یار باش ما د رقیبانو نه ګټلی د یار باش یار مې په نصیب کې رسېدلی د یار باش یار مې په نصیب کې رسېدلی د یار باش بیا مې بېګا داسې خوب لیدلی د یار باش بیا مې بېګا داسې خوب لیدلی د یار باش یار میں په نصیب کې رسېدلی د یار باش یار میں په نصیب کې رسېدلی د یار باش. ډېره مننه کوم د فتح محمد خان خیل صاحب او ستا عمر سر چې زه به په اخره کې بیا هم دا وایم چې زه د کار په دوران کې هم یم زه څومره هم ستاسو شکریا ادا کوم او ستاسو د خانجي خان خیل صاحب او بیا چې موږ سره دغه کوم ناست ملګري دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم او سپیشلی ستاسو استاد جي چې تاسو د کار دوران کې راغلی او دغه کلام تاسو موږ ته ډالۍ کړ څومره هم ستاینه وکړو د ستاسو دپاره به کمه وي ملګرو زموږ کار زموږ اختیار هم دغه دی د کار په دوران کې نو امید ساتم چې دغه پروګرام نه به تاسو خوندونه هم اخیستي وي. ډېره مننه.